بسم الله الرحمن الرحيم. سلورم حكم د أحكام د نون الساكنة أو د تنوين نغا الإخفاء ده أو ديتا في علم التجويد كي إخفاء حقيقي ويلكيجي. د إخفاء لغوي معنى چه ده الستر، يعني فتوالي تويلكيجي، أو في اصطلاح د علم التجويد كي هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف المخفى. يعني تلفظ كولدي وحرف بان مراد حرفنا أغنون ساكن دي أو نون تنوين دي، وفدسي صفات سرج بين الإظهار والإدغام، وما بين د إظهار أو د إدغام كوي، وعار عن التشديد چه خالي وي د چانا د تشديدنا، ومع بقاء الغنة سرد لحاظ د ساتلو د غنینا پا اغا حرف کی چی اغی کی اخفا کیگی، چی اغا نون ساکن دے یا نون تنوین دے. قاعده پکې دا ده هر کله چې د نون ساکن او د نون تنوین نه وروسته د اظهار د حروفونه علاوه چې هغه حروف حلقي دي او د ادغام د حروفونه علاوه چې حروف يرملون دي او د اقلاب د حرف نه علاوه چې باقي چې پنځلس حروفونه کم یو حرف راځي التبا اخفا کیگی. اخفا مطلب څه شی دی؟ یعنی دا نون ساکن با ښکاره نه ادا کیگی، بلکې دا په داسې کیفیت په داسې طریقه ادا کوي چې په مابین د اظهار او د ادغام کې وي. حروف د اخفا چې دي صف مجموعه صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. د دې بیت د کلماتو اولنی حرف چې کوم یو دی دقه حروف د اخفا دی. صف کې صاد دی، ذا کې ذال دی، ثنا کې ثا ده، کم کې کاب دی، جاده کې جیم دی، شخص کې شین دی، قد سما قاب دی او سین دی، دم طیبا دال طا، زید زاد فی توقا تا ده، ضع ظالما ضاد دی او ضاده. کیفیت او مثالونه د دې اخفا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لك أنذر أنذر دا نون ساكن دي ورستة ذال راغله دي، دا حرف د إظهارم ندي، حرف د إقلابم ندي، أو حروف د إدغام هم ندي. ذال پدې کې وس اخفا کیږي، نو دا نون به په ذال کې پټه او دلته به په مقدار د دو حرکتين غنه هم کې انذر قومك يا فانصب. نون دے دا نون پا دی صاد کی پٹیگی او خطرقه دا ضابطه پا دی که دا چه کلا تا اخفا که دا جبه با دا نون دا مخرج نلری که ذکا نون چه ادا کیگی دا طرف اللسان او دا ثنایا رباعی دو بیخون چه کلا دی جبه لگا ولا بیدا کیفیت دا اظهاری لکا فن وس دا کیفیت دا اظهار شو دا جبه با لگ لری ساتی فانصب من صلصال من ذكر من ثقلت أنجيناكم إن جاءكم تنقمون. دا إخفاء چی دا پا دو قسمه دا، یو تا إخفاء مفخمه ویلکیگی، بل تا إخفاء مرققه ویلکیگی. مفخمه اغه اخفاء ته ویل کیږي چې کله د نون ساکن یا د نون تنوین نورستا اغه حروف راغلي وي چې اغه ډک ادا کیږي د حروف مستعلیونه، قاف راغلي وي، صاد راغلي وي، ضاد راغلي وي، ضا راغلي وي،
دغه د استعلاء حروف خص ضغط قض یو خا یو غین پدې کې خو اظهار کیږي د دین علاوه چې دا نور حروف راغلي التبه اخفاء ډکه کیږي ګوره کیفیت د سیده من قبل او چې کله د دې ډکو حروفنا علاوه د مستعلی حروفنا علاوه بل حرف راغلی د اخفاء التبه اخفاء تشکیږي لك بشرا سويا قنوان دانية ردك إخفاء مثال لك كلمة طيبة يومئذ زرقا يا عملا صالحا ردك إخفاء كيجي مطاع دا واستشي إخفاكي مطاع ثم أمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك